سورہ یوسف بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را حروف مقطعات دی اللہ عالم دے پا مراد دی حروفو تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب دی المبین چی واضح دے یعنی حلال واضح دی حرام واضح دی حدود واضح دی احکام واضح دی انا انزلناہو یقیناً مون نازل کړی دی دلرا قرآنا عربیا قرآن په عربي ژبه کې لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو پې پوهه شئ یعنې ستاسو په ژبه کې دی نحن نقص علیک مونږ بیانو تا ته نقص بیانو لولو تا ته احسن القصص ښه بیان یعنې ښه بیان ټیک ټیک بیان درته کوو بما اوحینا الیک په سبب د وحي زمونږ تا ته هذا القرآن دا دی قرآن وإن كنت من قبله او یقینا ویت دا ان مخفف من المستقل پاسل کی انو او یقینا ویت من قبله دا دی نمخ کی یعنی زمون دا وحی نمخ کی لمن الغافلین دا بی خبرنا یعنی تا بی خبر ویتا تا دا وحی پتنوا اذ قال یوسف یاد کاغ وقت ویلیو یوسف علیہ السلام لأبیه خپل پلار تا یعقوب علیہ السلام تا یا ابتی اے پلارا انی رأیتو یقیناً ما لیدلی دی 11 کوکبا یوول ستوری والشمس نور والقمر اسپوگمی رأیتهم لیدلی دی ما دیو لی چی ما تا ساجدین سجدہ کون کی دی دی خوب لیدلیو قالا نو اغورتوی یا بنیا اے خوگ بچیا لا تقصص رؤیاکا تم بیانوا خوب خپل نو مخی یوسف علیہ السلام صرف وی مالی دلی دی نو دین معلومی دا جواب دا یعقوب علیہ السلام نچ دا خوب لی دلیو وی تم بیانوا خوب خپل علا اخوتکا خپل روڑو تا فیکیدو نو دیو بسازش وکی لکستا خلاف کیدن سازش کول ستا در پی آزار بشی یعنی تاثر بد کول شروع کی ان الشیطان یقینا شیطان للانسان دا انسان دا پارا دے عدو مبین خکار دشمن وکذالک ام دغرنگی سنگے چی دا دی خوب پا وجستا مرتبو چتا کڑی دا نو دغرنگی با پا دنیا کی تاثر سکی یجتبی کا دغرنگی با منتخب کی تالرا ربو کستا رب یعنی دا خپلو بندگانو نه به یو برګزیده بنده جوړی نبوت به درکوي ویعلمک او تعلیم به درکوي تا ته من تأویل الاحادیث د خبرو بیخ ته د رسېدو یعنې د هرې خبرې حقیقت ته د رسېدو تعلیم به درکوي نو په دې کې د خوبونو تعبیر هم شامل دی او ټول علم ویتم نعمته او پوره کوي به په تا باندې خپل نعمت علیک پتا باندې او پوره کوي به نعمت خپل علیک پتا باندې یعنی د نبوت وعلى آل یعقوب او په آل د یعقوب ټول باندې کما اتمها لکه څنګه چې دا نعمت پوره کړی علی ابویک ستا په پلار نیکه باندې من قبلو چې د دې نه مخکې تیر شوي دي یعنې هغې انبیا جوړ کړي ابراهیم و اسحاق چې ابراهیم او اسحاق علیهم السلام ان ربک یقینا ستا رب علیم علم والده حکیم و حکمت والده لقد کان فی یوسف یقینا شته په قصه د یوسف علیه السلام کې و اخوته او د هغه د وروڼو کې آیات دلائل یعنی دلائل پس په نبوت د محمد صلی الله علیه وسلم باندې للسائلین د پاره د تپوس کوونکو اذ قالو کله چې دی ویلو لیوسف خامخا یوسف و اخوه د درور احب ډیر زیات خواږه محبوب الی ابینا زمونږ پلار ته منا زمونږ نه یعنې زمونږ په نسبت دغه دواړه چې د بلې مور نه وو دا ورته ډېر خواږه دي ونحن عصبة او حالان کې مونږ ښه غټ جماعت یو ان ابانا یقینا زمونږ پلار لفی ضلال مبین په ښکاره خطا کې دی په ښکاره خطا کې دی چې غټ جماعت پرېږدي 11 کسان پرېږدي او دغه یو کشر وړوکی اخلي یا 2 واړه اخلي نو دا خو دی په خطا باندې دی
منصوبه جوړه کړه نو سوي اقتلوا یوسف قتل کوي یوسف او اطرحوه یا یې وغورځوئ ارضن داسې ځمکې ته یخلو لکم یعنې داسې یو لرې ځمکې ته چېرته جلاوطن کوي ویې غورځوئ چې خالی شي لکم تاسو دپاره وجه ابیکم توجه د پلار وجه مخ ته وایي لیکن دلته مراد توجه د پلار ستاسو وتکونو شی به تاسو من بعده پس د قتل د یوسف نه قوما صالحین نیک قوم نیکان به جوړ شي دا زموږ هم نن سبا رویې دي وایي ګناه وکړه خیر دی حرام وکړه غلط کار چې هغه وکړه وروسته به توبه وباسي بیا نو دا ذهنیت هلته هم دغه شانتې و قال قائل منهم نو وویل یو ویونکي منهم د دیونه لا تقتلوا یوسف مه وجنئ یوسف والقوه او وی غورځوئ فی غیابة الجب فی غیابة الجب په یو ګمنام کوی کې یعنی جب جور کوي او غیاب غیبوبت یعنی چې دی پکې غیبیږي ورکیږي نو داسې وایه په بیخ د جور کوی کې یلتقطه چې اوچت کي د لره لقطه د ورک شوي شي چې پیدا شي ورک شوی څیز هغه ته لقطه ویلی کېږي یلتقطه چې اوچت به کي د لره بعض السیارتې بعضې قافلو والا ان کنتم فاعلین که چېرته تاسو دا کار کوونکي یې یعنې دا لږه نرمه مشوره وه قالو نو دوی دوی په دې فیصله وکړه نو لاړل پلار ته وایي قالو وویل دوی یا ابانا ای زموږ پلاره ما لکه تا به څه شوي دي لا تأمنا چې ته اعتبار نه کې په موږ باندې علی یوسف د یوسف په باره کې و انا له لناصحون او حقیقت دا دی چې موږ د ده دپاره خیرخوا یو رښتیني خیرخواهان یو ارسله معنا ولیږه دی زموږ سره غدن سباله یرتع ویلعب یرتع ویلعب معنا دی او وسریږي رتع ویلی کېږي دا څاروي چې سریږي او د یو ځای د یو شی نه بل شی خوري نو دی رتع وکړي یعنې په پراخۍ سره په خپله مرضۍ باندې چې څه خوراک کوي هغه وکړي ویلعب او لوبې وکړي کیل کود وانا له لحافظون او یقینا موږ د ده حفاظت کوونکي یو چې څه تکلیف به ورته نه رسي ارسله معنا ولیږه دی زموږ سره غدن سباله یرتع ویلعب وانا له لحافظون قال نو دوی انی لیحزننی وی یقینا ما خفه کوي ما به نګران تیریږي ان تذهبوا به د ده بوتلل ستاسو دا ان تذهبو سره راغلی د مضارع سره نو معنا مصدري ده د ده او په پښتو کې هم سیده جوړیږي یقینا د ده بوتلل په ما باندې ډېر ګران تمامیږي و اخافو زه یریږم ان یأکله الذئب د خوراک د ده نه شرمخ د شرمخ یعنې چې دی به شرمخ وخوري وانتم عنه غافلون شرمخ بعضې علاقو کې خلک نه پیژني چې څه ته وایي نو دې ته اردو کې بیړیا چې وایي درنده نو هغې ته موږ څوک شرمخ وایي څوک بعض ځایونو کې ورته لیوه وایي وانتم عنه غافلون او تاسو به د ده نه غافل یې یعنې تاسو به ځان له مشغول یې او دی به د نه شرمخ خوړلی قالو نو دوی وویل لئن اکله الذئب که چېرته وخوړو د لره شرمخ ونحن عصبة او مونږ خو ډله یو جماعت یو انا اذا لخاسرون نو یقینا مونږ به په دغه وخت کې ډېر زیات تاواني یو ډېر زیات نااهله به یو مونږ فلما ذهبوا به نو کله چې دیو دی بوتلو ذهبوا به مونږ مخکې ویلو د ذهبا جاء اتا وغیره سره چې کله با راشي نو د دې د مراد بوتلل یا راوستل یا راتللی جی نو معنی څه شوه فلما ذهبوا به نو کله چې دیو بوتلو د لره واجمعوا او اتفاق یې وکړو ان یجعلوه د غورځولو د ده فی غیابة الجب په جور کوی کې واوحینا الیه او وحی وکړه موږ ده ته دی خو وړوکی و پیغمبر ته وحی کیږي لیکن دلته د وحی نه مراد په زړه کې خبره غورځول القام او الهام هم ورته وکړو لتنبئنهم چې خامخا ته به خبر کې دیو لره بامرهم هذا د دیو په دې کرتوت باندې دا دیوی چې اوس کوي وهم لا یشعرون او دیو ته به پته نه وي چې ته هلته یې یعنې دا هم ورته وي ته بېغمه شه داسې وخت به راشي دا قصه به ورته ته بیانې او دیو به تا نه پېژني
وجاءوا اباهم عشاء يبكون او دیو راغلل خپل پلار ته عشاء د ماسوتن په وخت کې یبکون چې جړلې قالو نو دیو وی یا ابانا ای زمونږ پلاره انا ذهبنا دا اوس ګوره دیو چې کوم دروغ وی انا ذهبنا یقینا مونږ تلیو نستبقو چې د منډې مقابلم کوله ریسم لګولی وترکنا یوسف او پریښی مونږ یوسف عند متاعنا د خپل سامان سره د ته مې ته زموږ د سامان سره کښېنه مونږ ریس لګو فاکله الذئب نو وخوړو د لره شرمښه یعنې لیوه راغی او دی وخوړو وما انت بمؤمن او نه ته یقین کوونکی په مونږ باندې دا خلک وایي پښتانه متل کې د غل په ګیره کې خسي نو دوی پخپله ورته وایي ته به په مونږ باندې یقین نه کوې یعنې زمونږ تصدیق به نه کوې ولو کنا صادقین اگر که مونږ رښتینې یو وجاءوا على قمیصه بدم کذب دا ګوره جاء سره بدم با راغله نو معنا به اوسئ او راوړو د کمیس بدم کذب چې آلوده کړی و په دروغجنه وینه باندې دمن کذب دروغجنه وینه یعنې د بل څه شي وینه یې راغستې وه څاروی کار کړی او د هغې وینه په کمیس لګولې وه قال نو ووی ورته یعقوب علیه السلام بل سولت لکم انفسکم بلکې آسان کو وی داسې نه ده دا ستاسو خبره ټیک نه ده کمیس ته مو کتل کمیس کې چیر پاړ نه دی شوی صرف په وینه باندې اسخا شوی دی نو داسې ورته وي چې ډېر هوښیار شرمښ و چې زما د بچي نه اول کمیس ویستو چې دا ونه شلېږي او بیا یې هغه خوړلی دی نو هغه ته پته ولګېده چې دا خو دې څه چل کړی دی نو وفرمایل بل سولت لکم دا بل دې دپاره راغی چې ستاسو مخکینۍ خبره ټیک نه ده بلکې آسان کو تاسو ته انفسکم ستاسو نفسونو امرن یو بل غټ کار فصبر یو غټ کار یعنی یو ډېر لوی کار د یوسف علیه السلام د قتل کار یې تاسو ته آسان کو فصبر جمیل نو صبر ښه یعنې زه به صبر کوم ښه صبر یا صبر زما دپاره ډېر ښه دی والله المستعان او د الله نه زه مدد غواړم علی ما په هغه څه باندې تصفون چې کوم تاسو بیانوئ وجاءت سیارة دا خبره خو دلته پاتې شوه یوسف علیه السلام په خپل غم کې یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام هلته پروتو نو قافله راغله وجاءت سیارة او راغله قافله فارسلوا واردهم نو ورولېږو هغوی واردهم هغه خپل سقه اوبو راوړو والا فادلا دلوه نو هغه ور وغورځوله فادلا ورښکته یې کړه دلوه خپله بوقه هغه چې کوم ډول ورسره و قاله نو په دې بوقه کې نوجوان ښایسته هلک راوخته قاله نو هغه چغه کړه یا بشرا وی ای خوشخبرۍ ای زیریه هذا غلام دا خو عجیبه هلک دی دا نکیره چې راغله که نه هذا غلام مطلب دا خو عجیبه هلک دی واصروه دیو پټ کو دلره بضاعتا بطور سامان تجارت بضاعه ویلی کېږي هغه شی چې هغه د تجارت سامان یې خرڅېږي اخیستی کېږي والله علیم بما یعملون او الله علیم دی په هغه څه باندې چې کوم دیو کوي وشروه او دیو خرڅ کو دلره بثمن بخس په لږو پیسو باندې دراهم معدوده چې هغه څه یو څو د شمار درهمونه وکانو فیه من الزاهدین او دیو په ده کې بې رغبته یعنې ده کې څه دلچسپي نه وه د دې نه هغه ټولې خبرې غلطې شوې دروغ شوې چې خلک وایي چې په مصر په بازار کې میله ولګېده او په میله کې د یوسف علیه السلام خریداري شروع شوه او دا چا سره وړه او بوډۍ پکې را روانه وه هغې د سرو ویو غونډارې راغستې و چا ورته وی چې دا په دې څه کې وی چې دا د یوسف علیه السلام په خریدارانو کې شمار شم مګر چې اخیستی نه شم او دا یو پوره قصې خلکو کړي دي اسرائیلي روایات دي څه حقیقت یې نشته دی خبر هم دومره ده چې بس دوی ویوړو د دوی پکې څه دلچسپي نه وه بس په لږو پیسو یې خرڅ کړو چې بس څومره خرڅېده وقال الذي نو د مصر بادشاه ته رسېدلی دی وزیر خزانه ته رسېدلی دی وقال الذي اشتراه او ویل هغه کس اشتراه چې دی اغستی من مصر د مصر نه لامرأته خپلې ښځې ته اکرمي مسواه ته عزتمن که ځای د ده ټکانه د ده یعنې د ده دې په عزت سره وساته عسا ان ینفعنا قریبه ده چې دی موږ ته نفع ورسوي او نتخذه ولدا یعنې قریبه ده د ده نفع رسول موږ ته او د ده بچی جوړولم یعنې دا بعیده نه ده چې دا دواړه کار وشي یا دی موږ ته نفع راکړي یا موږ د خپل بچی جوړ کړو متبنه
وکذالک مکننا لیوسف. دا غړومبنۍ مرحله وه چې الله فرمایي او دقه رنګې څنګه چې دی د قتل نه بچ کړی و، وکذالک څنګه چې بچ کو د قتل نه، مکننا لیوسف فی الارض نو ځای ورکو موږ ده ته په ځمکه کې، یعنی یوسف علیه السلام ته موږ د قدم جماوالو د ځای پیدا کولو یو صورت راوویسته. ولنعلمه او دې دپاره چې موږ ده ته تعلیم ورکو من تأویل الاحادیث د خبرو تحت او جوروالي ته او بیخ ته د رسېدو. والله غالب على امره او الله غالب دی په خپله فیصله باندې، یعنی الله چې څه کار کوي نو کیږي هغه. ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي. ولما بلغ اشده او کله چې ورسېده دی قوت د شباب ته، اشده یعنی بلوغ ته ورسېده، قوت د ځوانۍ ته ورسېده. آتیناه حکما نو ورکو موږ ده ته حکم یعنی قوت فیصله یا نبوت هم وله ورکو، وعلما او پوهه ورکړه د خپل دین. وکذالک نجزی المحسنین همدغه رنګې بدله ورکو موږ نیکوکاره خلکو ته مؤمنانو ته. وراودته التي هو في بیتها دا اوس د عزیز مصر د ښځې چې کوم ازمایښتونه دي نو هغه د دې ځای نه شروع کیږي چې هغې د ده نه مطالبه د بدکارۍ کړې وه. وراودته التي مراودت ویلی کیږي د بدکارۍ مطالبې ته، او چې کله کله د عام مطالبې دپاره هم استعمالیږي. وراودته التي او مطالبه کړې وه د ده نه هغې ښځې هو فی بیتها چې دی د هغې په کور کې و. الله تبارک وتعالی نوم په قرآن کریم کې نه استعمالی، نه اخلي د چا. د دې ښځې نوم کتابونو او تفسیرونو کې او په تاریخ کې د زلیخه راغلی دی، لیکن قرآن کریم د دې نوم نه دی اخیستی او قرآن کریم بې ځایه د چا نومونه هم داسې نه اخلي د پردې اچولو دپاره. او د قرآن کریم دا اسلوب خپلول غواړي چې کله هم چېرته د چا په باره کې څه ذکر کیږي نو چې ډېر سخت ضرورت نه وي نو نومونه اخیستل د ښځې که د سړي د هېڅ چا نه دي په کار. دا د الله طریقه ده، قرآني اسلوب دی. د دې ښځې نوم زلیخه راغلی یا هر څه چې و. د دې د عزیز مصر ښځه و دې د بدکارۍ مطالبه کړې ده او د دې نه وروسته د قرآن کریم چې کومه واقع بیان کړې ده دومره باندې اکتفا کوئ. د دې ښځې سره د یوسف علیه السلام وروسته د نکاح کولو هیڅ ثبوت نشته دی، او بلکې دا د دې د نکاح ثبوت په اسرائیلي روایاتو کې هم نشته دی. دا چا دا قصې جوړې کړي دي، ځکه دا مشره ښځه وه، یوسف علیه السلام کشر و، بیا دا د عزیز مصر ښځه وه، نو خلکو قصه جوړه کړې ده چې عزیز مصر مړ شوی و، نو خلک وایي چې دا خو بوډۍ وه، وایي دا بوډۍ وه خو دا الله بیرته ځوانه کړه ده ته. د دې ښځې د یوسف علیه السلام سره چې کومه تلخ تجربه شوې ده، د دې د لاسه یوسف علیه السلام چې څومره مشکلات زغملي دي، د دې د بې حیایۍ او د بدکارۍ ټول تفصیل یوسف علیه السلام ته په خپله معلوم شوی دی. او دا د الله سنت دی چې د خپل پیغمبر په زوجیت کې چرته هم بدکاره ښځه نه ده ورکړې. نو دا خو ظاهره خبره د بدکاره ښځه وه چې دا مطالبې د ده نه کولې او د بدکارۍ مطالبې کولو. دا قصه ټوله تاسو واورئ. د یوسف علیه السلام شان د دې نه ډېر اوچت دی چې دا قصې دې جوړې شي د هغه په باره کې یا هغه دې داسې یو کار وکړي. او مطالبه کړې وه د ده نه هغه ښځې چې دی د هغې په کور کې عن نفسه د ده د نفس یعنې د بدکارۍ او طریقې سه اختیار کړه. وغلقت الابواب او بندې کړې دروازې. وقالت او ویې هیت لک زر راشه، هیت لک زر راشه یعنې د بدکارۍ مطالبه وکړه. قال نو ده چې دا صورت ولیده نو وی معاذ الله د الله پناه اخلمه، زه د الله پناه غواړم. انه ربي انه کې دی وایي دغه عزیز چې د دې کور مالک دی، ربي انه دغه سړی ربي زما آقا دی. دلته د رب معنا آقا یعنی زما مالک دی. احسن مسوایا چې مال یې ډېره ښه ټیکانه راکړې ده، ډېر عزت یې راکړی دی. نو زه به څنګه زما مقام یې دومره زبردست جوړ کړی او د عزت زه به د هغه سره خیانت کوم. انه لا يفلح الظالمون شان دا دی چې نه کامیابیږي ظالمان. ولقد همت به الله فرمای داسې نه وه چې د یوسف علیه السلام په بدن کې څه انساني یا د ځوانۍ قوت نه و، دا هر څه او یقینا قصد به کړی وی ده. وهم بها یعنی ولقد همت به او دی ښځې خو قصد د بدکارۍ کړی و د ده سره.
وهم بها او دبم قصد کړی وی لولا ان رأى برهان ربه کچرته نه وی لیدلی برهان د رب خپل دلیل د رب خپل یعنی دلیل د رب یعنی د رب د بندګۍ او د رب د الوهیت او د هغه د عظمت او د هغه شان د یوسف علیه السلام په ذهن کې چونکې پروت و الله تبارک وتعالی د دې برهان الهي دا چې کوم الهي برهان او دلیل د الله د موجودګۍ د الله د وحدانیت او د الله د عظمت او د دې فعل د حرام کېدو د یوسف علیه السلام په ذهن کې بالکل واضح کړی او مخامخ کړی نه وی نو کیدای شي بیا به همدغه شان دا کار به شوی لیکن د الله په هغه دلیل لیدو باندې او په هغه حجت لیدو باندې چې کوم یوسف علیه السلام ته الله تبارک وتعالی په ذهن کې تازه کړی دا کار ونه شو كذلك لنصرف عنه السوء یعنی دقه رنګې څنګه چې دا مونږ ورته څنګه برهان وښودو نو دا د دې دپاره چې واړو مونږ د ده نه السوء ګناه والفحشاء او بېحیایي یعنی بدکاري انه من عبادنا المخلصین یقینا دی و زمونږ د مخلص بندګانو نه د غوره شوو بندګانو نه واستبقا دا د تسنیې صیغه ده واستبقا او دې دواړو منډې کړې الباب دروازې ته د استباق د یو بل نه مخکې کېدو ته وایي او یوسف علیه السلام مخکې دا ورپسې ده وقدت قمیصه نو د شا د طرف یې چې راونیو نو ویشلو کمیس د من دبورن د شا د طرف نه والفیا او دې دواړو وموند سیدها سید آقا د دې ښځې یعنی خاوند د دې ښځې لدى الباب د دروازې سره دا عجیبه اتفاق و چې څنګه دیو دروازې ته ورورسېده نو هغه عزیز مصر را روانو قالت نو دا ښځه وروسته ورپسې وه لیکن دې فورا چې کوم چل جوړ کړو کومه بانه یې جوړه کړه ویلي ده چې زه خو لکه بېعزتي کېدو واله ده خپل خاوند ته نو فورا یې چغه کړه قالت دی وی ما جزاء من اراد باهلک سوءا څه د سزا د هغه چا چې هغه اراده کړې ده ستا د کور والا سره د بدکارۍ یعنی الزام یې په هغه ولګو چې دا ځکه زغلوم دی زما نه منډې وهي چې ده زما سره د بدکارۍ اراده کړې وه او بیا په خپله سزا مورئ الا ان یسجن مګر دا چې دی د جیل ته واچولی شي یعنی مګر جیل ته اچول او عذاب علیم یا سخت سزا دردناک عذاب ولا پکار دی سزا ولا پکار ده قال هی راودتنی یوسف علیہ السلام جواب ورکو هی راودتنی دې زما نه مطالبه کړې وه عن نفسي زما د نفس وشهد شاهد من اهلها او گواهی وکړه یو گواهی کوونکي من اهلها د اهل د دې ښځې نه د دې گواهی د خلکو عجیبه عجیبه قصې جوړې قصه گو خلک چې دا دلته یو ماشوم پروت و په زانګو کې او هغه ماشوم بالکل نومولود و نو دا هغه ځای نه چغه کړه چې زما خبره واورئ او بل طرف ته بیا وایي چې د عزیز مصر خو اولاد نه و ځکه چې هغه ویلي و چې زموږ به د ده نه ځان له متبنا بچی ورته جوړ کړو دا ټولې دروغ خبرې دي اصل خبره دا ده چې د عزیز مصر سره د دې ښځې کوم رشته دار را روانو نو هغه چې را روانو نو هغه یو گواهی وکړه او گواهی څه وه دا زموږ د پولیس والا یو اصطلاح استعمالوي او هغه اصطلاح ده واقعاتي شهادت یعنی هغه وی چې واقعه ګورئ نو پولیس والا اکثر ځي واقعه ګوري هغه واقعه په خپله خبرې کوي نو دا واقعاتي شهادت او هغه د دې رشته دار په خپله مطالبه وکړه چې دلته کې یو ټیسټ کوو ګورو او د دې په نتیجه کې به معلوم شي چې غلطي د چا ده نو گواهی وکړه یعنی دلته مراد د دې نه او فیصله وکړه یو فیصله کوونکي من اهلها د اهل د دې نه دا واقعاتي شهادت ان کان قمیصو سوي بادشاه ته وی عزیز مصر ته وی ته وګوره ان کان قمیصه که چېرته وي کمیس د ده قد من قبلن چې شلېدلی من قبلن د مخې د طرف نه فصدقت نو دا ښځه به رښتینې وهو من الکاذبین او دا یوسف علیه السلام به دروغجني وان کان قمیصه او که چېرته وي کمیس د ده قد چې شلېدلی من دبورن د شا د طرف نه فکذبت نو دا ښځه به دروغجنی وهو من الصادقین او دا یوسف به رښتینی فلما رأى قمیصه نو کله چې ولیده عزیز مصر کمیس د ده قد چې شلېدلی و من دبورن د شا د طرف نه
قال نو وی ویل انه من کیدکن وی دا کار خو ستاسو فریب دی، دا د ښځو فریب دی. ان کیدکن عظیم، یقینا وی ستاسو فریب ډېر غټ چې تل سازش جوړ کوي نو ډېر غټ سازش وي. یوسف بے فوراً یوسف علیہ السلام ته یوسف اے یوسف اعرض عن هذا، اعراض وکړه د دې نه، یعنی دی ورته وایي دا اګنور که بس، او خپلې ښځې ته هم وایي واستغفري لذنبک، او ته بخښنه وغواړه د خپل دې جرم، یعنی زما نه معافي وغواړه ظاهره او د الله منونکي خو نه. دې نه معلومیږي د مصر دغه معاشره څنګه معاشره وه چې دا څه خاص خبره نه ده. دا یو ده چې اعرض عن هذا، بس دا خبره یې راکه، وي دا دومره خلک وي نه دومره غټ ایشو نه دی چې ته د دې نه ایشو جوړی، بس دا خبره پرېږدوه، هېڅ دومره خبره نه ده، هغې ته وي ته معافي وغواړه، خبره ختمه شوه. انکی کنت من الخاطئین، یقینا ته خطا کارې، یعنی ته د خطاکارو نه، یعنی اصل غلطي تا کړې ده. وقال نصف، دا خبره خو ختمه شوه، لیکن په ښار کې د مصر په ښار کې ښځو شروع وکړه، خبرې شروع کړې څه وي. وقال نسوة او ویل ښځو، د نساء جمع ده، نسوتون هم جمع ده، نساءون هم جمع ده. فی المدینة په ښار کې، یعنی ښځو شروع وکړه، دا نسوتون او نساءون دواړه د مرأتون جمع راځي، دا جمع من غیر لفظه ورته ویلی کېږي، مرأتون واحد دی، نساءون هم جمع ده، نسوتون هم جمع راځي. څه وي په ښار کې ښځې لګیا وي، څه وایي امرأة العزیز، ښځه د عزیز، تراود فتاها، مطالبه د بدکارۍ کوي، فتاها د خپل غلام نه، عن نفسه د خپل نفس، تراود مطالبه کوي د خپل غلام نه، د هغه د نفس، یعنی د خپل غلام نه مطالبه کوي. نو عجیبه خبره ښځو ته دا ښکارېده وی چې مطالبه خو څه بد شی نه دی، لیکن د خپل غلام نه خو څوک نه کوي که نه. قد شغفها حبا، یقینا بې قابو کړې د دې لره محبت د ده. انا لنراها، یقینا مونږ دې لره ګورو، فی ضلال مبین، په ښکاره خطا کې، وی دا په ښکاره حماقت کې ده، په خطا کې ده، ځکه د غلام نه څوک مطالبه کوي د خپل نوکر نه یا د غلام نه. فلما سمعت بمکرهن، نو کله چې دی واورېده بمکرهن د دیو سازش یې واورېده، وی چې دا ښځې خو لګیا دي دغه شانتې خبرې کوي. ارسلت الیهن، نو ورولېږه دیو ته، یعنی دا یې راوغوښتې، ارسلت الیهن دی ورولېږل راغوښتونکی چې دا ښځې ټولې راوغواړي، یعنی دا ښځې راوغوښتې. واعتدت، او تیار کړو لهن د دیو دپاره متکئا، یو تکیهدار مجلس. وآتت، او ورکړه کل واحدة منهن، هر یو د دیونه، یعنی هر یوې ته د دیونه څه ورکړه، سکینن چاړه، یعنی یو تکیهدار مجلس دی او د میوې پرتې دي، او هر یوې ته په لاس کې چاړه ورکړه چې دا میوې کټ کوي پرې. وقالت، وی ویل اخرج علیهن، یوسف علیه السلام ته آواز وکړو ته راوځه د دیو مخې ته، علیهن په دیو باندې د دیو مخې ته راشه. فلما رأینه، نو کله چې دې ښځو دی ولیده، رأینه ښځو ولیده هو د لره، اکبرنه، نو ډېر لوی وګڼو، اکبرنه ډېر لوی وګڼو، دلته مطلب دا دی دیو ډېرې حیرانې شوې، بالکل ششدر مبهوت شوې. وقطعن ایدیهن، او چاړې خو یې په لاسو کې وي، نو چاړې ته هم خیال نشته، نو په هغې باندې خپل لاسونه پرې کړه، خپلې ګوتې یې پرې کړې. وقلن، او دی ووې حاش لله، پناه د الله، ما هذا بشرا، نه دی دا یو بشر، دا خو انسان نه دی، ان هذا نه دی دا الا ملک کریم، مگر یو معزز او محترم ملک دی، یعنی یو فرشته. قالت، نو دی ورته ووې فذلکن الذي، تاسو ګورئ د مصر د معاشرې خبره ما تاسو ته کړې وه، غوږ ورته کېدی. قالت، ویل دی دی عزیزي مصر ښځې، فذلکن الذي، نو دقه هغه دی، دقه هغه هلک دی، لمتنني فیه، چې تاسو زه ملامت کړی یم په دې کې، نه تاسو ما پسې چې په شیشه خبرې کولې د کوم هلک په باره کې، نو هغه عام غلام نه دی، خو دا غلام دی. نو اوس وایي، او بیا وایي دا دومره د معاشرې حالت ته ګورئ که نه، د ټولو ښځو په مخ کې وایي ولقد راودته عن نفسه، او ما د ده نه مطالبه د ده د نفس کړې ده، یعنی د ده نه مې د بدکارۍ مطالبه کړې ده. اوس تاسو ګورئ که نه زما مطالبه غلطه ده که ټیک ده. فاستعصم، نو دی رانه بد شو، فاستعصم بد شو رانه. او بیا وایي د ښځو په مخ کې وایي ولئن لم یفعل،
او که چېرته ده دا کار ونه کو ده ونه کو ما هغه کار آمره چې زه ورته حکم کوم یعنې زه چې کومه مطالبه کوم که دا کار یې ونه کو لیسجنن نو خامخا به دی جیل ته ځي ولیکون من الصاغرین او دی به د ذلیلو نه جوړ شي صاغرین یعنې دی به بلکل د داسې به زه ذلیل کمه چې دی به یاد ولري تاسو اندازه لګوئ نن چې کومه معاشره ده په هغه معاشره کې داسې خبره په دې معاشره کې داسې خبره نشي کېدی عزیزي مصر ښځه چې کوي یعنې دومره آزاده معاشره نن چې موږ ته کوم ازادي خلک وایي که نه او جدیدیت هغه دا جدیدیت دی نو جدیدیت نه دی زوړ جاهلیت راته راولي قال نو یوسف علیه السلام دعا کړې ده دلته دې چې کومې خبرې وکړې که نه نو یوسف علیه السلام دعا کوي ربي ای زما ربه السجن احب الی جیل مې ډېر خوښ دی جیل مې ډېر خوښ دی د څه نه مما یدعونني الیه د هغه څه نه چې دوی ما هغې ته رابلي یعنې د یوسف علیه السلام دلته څنګه الله تبارک وتعالی حفاظت کړی دی او څومره پاک دامن انسان او پاکباز انسان دی دا ټول خبرې د دې دلیل دی نو دی وایي چې د کوم څه ته ما دیو راغواړي نو د هغې نه خو زما جیل خوښ دی والا تصرف عني او که چېرته دا والا اصل کې دی ان لا نو بیا د هغې نه الا جوړ شوی دی او که چېرته ته دفع نه کړي وا نړی عني زما نه کیدهن دا د دیو سازش اصب الیهن نو زه خو به دیو ته مایل شم یعنې د دیو په دام کې به ونښلم واکم من الجاهلین او شم به زه وبګرځم زه د جاهلانو نه دا خو د جاهلانو کار به فاستجاب له ربه نو قبول کو د لره د رب یعنې د دعا د رب قبول کړه فصرف عنه نو ویې ګرځو دفع کو عنه د ده نه کیدهن د دیو سازشونه انه هو السمیع العلیم یقینا دا الله اورېدونکی دی او علیم دی د دیو په مکر او په تدبیر باندې د یوسف علیه السلام دعا یې واورېده او د دیو د سازش نه خبر دی ثم بدا لهم بیا دیو ته ښکاره شوه ثم بدا لهم ښکاره شو مطلب دا دی مصلحت ورته په دې کې ښکاره شو خپل خیر ورته په دې کې ښکاره شو من بعد ما رأوا الآیات پس د دې نه چې نښې ولیدې د نښو لیدلو نه مراد څه دی نښې ولیدې د یوسف علیه السلام د بېګناهۍ چې یوسف علیه السلام بېګناه دی لیکن د دې باوجود یې خیر په دې کې ولیده چې څه لیسجننه چې دی به جیل ته واچو دا د ظالمانو د جابرانو پخوانۍ طریقه پاتې شوې ده چې کله د دلایلو په میدان کې ناکام شي او ټول بلې لارې ترې ورکه شي نو دیو سختي ظلم جیلونه قید و بند قتلونه وغیره دې ته راشي دا هم هغه رویه ده حتی حین تر یو وخته پورې وي دومره وخت په دې جیل ته واچو چې دا خبره سړه شي ختمه شي ودخل معه السجن جیل ته ولېږه ودخل معه السجن او داخل شو د ده سره جیل ته فتیان دوه ځوانان نور دوه د دیو نوکرانو یو شراب څکولو والا دی او بل ډوډۍ پخولو والا دی د بادشاه دپاره دواړه په څه سازش کې نیوې شوي دي او جیل ته لاړل قال احدهما نو وویل یو د دې دواړو نه انی ارانی بېشکه زه ارانی زه وینم خپل ځان یعنې په خوب کې اعصرو چې نه چوړوم خمرا شراب یعنې شراب کشید کوم وقال الاخر دی بل وی انی ارانی بېشکه زه خپل ځان وینم احملو چې بار کړي بارومه فوق رأسي د پاسه د سر خپل خبزن ډوډۍ تأکل الطیر منه او مارغان راځي او زما د دې سر نه هغه ډوډۍ خوري نبئنا بتأویله خبر که مونږه بتأویله په تعبیر د دې خوب باندې انا نراک من المحسنین یقینا مونږ تا وینو د نیکوکارو نه یعنې مونږ تا ډېر نیکوکار سړی ګورو نو ته راته د دې تعبیر وښیه دې نه معلومیږي د یوسف علیه السلام شخصیت ډېر باروبه دیندار او باوقاره شخصیت و چې دوی په یقین وکړو دا څوک نیکوکار سړی دی قال نو هغه ورته وی لا یأتیکما طعام نه به راځي تاسو ته ستاسو ډوډۍ ترزقانه چې کوم تاسو ته د خوراک دپاره درکړی کېږي په جیل کې چې کوم خوراک تاسو ته راځي دا به لا نه راغلی الا نبأتکما مګر زه به خبر کړم تاسو دواړه بتأویله په تعبیر د دې خوب باندې قبل ان یأتیکما د دې نه مخکې چې تاسو ته دغه خوراک راورسي ذالکما دا چې کوم علم دی مما د هغه څه نه دی علمني ربي
چې کوم ما ته زما رب را کړی دی، یعنی د خوبونو تعبیر ښودل دا ما ته الله را کړي دي، د هغه علم نه یو حصه ده. یعنی د دې وجه نه دا ذالکما مما علمني ربي په دې باندې دلیل دی چې یوسف علیه السلام ته صرف د خوبونو تعبیر نه و ورکړی شوی، بلکې د خبرو ته ته رسېدل او حقیقت ته رسېدل او ډېر لوی علم ورکړی شوی و. نو ځکه دی وایي دا د هغه علم نه دی کوم چې زما رب ما ته ښودلی دی، یعنې د هغې یو حصه ده دا د تعبیر د خوبونو تعبیر. انی ترکتو یقینا ما پرېښی دی ملت قوم ملت د داسې قوم دین د داسې قوم لا یؤمنون بالله چې هغوی په الله باندې ایمان نه لري، وهم بالآخرة هم کافرون او هغوی په د آخرت نه سري انکاریان دي. نو چې ایمان نه لري انکاریان خامخا دي. دا د تاکید دپاره خبره وکړه. واتبعت ملت آبائي او تابعداري کړې ده ما، یعنې زه تابعدار شوی ما د ملت د خپل پلار نیکه چې هغه ابراهیم علیه السلام دی، اسحاق علیه السلام دی او یعقوب علیه السلام دی. ما کان لنا ندی مناسب زمونږ دپاره ان نشرک بالله شرک کول د الله سره من شیء د هیڅ شي، ذلک من فضل الله دا توحید یعنې عقیده د توحید او دا علم د الله فضل دی علینا په موږ باندې وعلى الناس او په خلکو باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر د خلکو نه شکر نه ادا کوي. بیا ورته اسلام دعوت ورکو، ورته وایي یا صاحبی السجن، یعنې اول خپل پوزیشن واضح کو ته، د هغې نه پس ورته بیا دعوت ورکوي ای زما د جیل دواړو ملګرو ارباب متفرقون، آیا مختلف خدایان متفرقون مختلف خیر غوره دی ام الله الواحد القهار، یا الله غوره دی چې یوازې دی او غالب دی په ټولو باندې. ما تعبدون من دونه عبادت نه کوئ تاسو سوا د الله نه الا اسماء مگر د څه نومونو سمیتموها چې ښودي دي تاسو انتم تاسو و آباؤکم او ستاسو پلار نیکه ما انزل الله نه دی رالیږلی الله بها په دغه نومونو باندې من سلطان هیڅ دلیل څه حجت، ان الحکم الا لله نشته دی اختیار د فیصلې، نشته دی حکومت د چا الا الله الا لله مگر د الله دی. امره دغه الله حکم کړی دی الله تعبدو چې تاسو به عبادت نه کوئ الا ایاه مگر صرف د ده. ذلک الدین القیم دغه دی دین قیم مضبوط دین معتدل دین سیده لار، ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي. یا صاحبی السجن ای زما د جیل دواړو ملګرو اما احدکما هر چې په تاسو کې یو دی یعنې کوم چې شراب واله دی فیسقي ربه خمرا نو دی بس کوي په خپل مالک باندې شراب، یعنې دی به په خپله ډیوټۍ بحال کیږي. و اما الاخر هر چې دا بل دی ډوډو واله فیسلبو نو دی به پانسي کیږي فتأکل الطیر من رأسه نو اوبه خوري مارغان د سر نه، یعنې دی به پانسي شي اوبه غورځولی شي مارغان به راځي د سر نه غوښې به خوري د ده. فقضی الامر الذي فیه تستفتیان پوره شو هغه کار چې کوم کې تاسو تپوس کړی و، یعنې تاسو چې د کوم خوبونو تعبیر غوښتی و هغه تعبیر تاسو ته بیان شو. وقال للذي او ویل هغه کس ته ظنه چې د ده ګمان یعنې د علم و د خوب په نتیجه کې انه ناج منهما چې دی به نجات بیا مومي خلاصیږي به، یعنې دغه چې کوم ساقي و هغه ته یو خبره وکړه وی اذکرنی عند ربک یاد کما د خپل آقا سره، یعنې ته چې لاړ شي نو خپل آقا د دې نه پته لګي چې ډېره موده تېره شوې ده په جیل کې کلونه تېر شوي دي، نو دا زر دا کار نه دی شوی بلکې دا څه موده پس نو دی ورته چې ته کله خلاص شي نو د خپل آقا مخې ته به زما ذکر وکړي. فانساه الشیطان نو هیر کو د ده نه شیطان ذکر ربه یادول د دې خبرې خپل آقا ته، بس الله ته خبره هیره کړه، دا الله حکمت دی چې څنګه دا کار سر ته رسوي. فلبث فی السجن نو ند تیر کړل په جیل کې بضع سنین څو کلونه، نو بضع د لسو نه کم باندې اطلاق کیږي. وقال الملک او ویل بادشاه څه مدت تیره شو کلونه تیر شو بادشاه خوب ولیده، ویل بادشاه انی ارا یقینا زینما سبع بقرات و غواګانې سمان چې سربې سربې دي یأکلهن چې خوري دیو لره سبع عجاف و غواګانې چې هغه وچې دي خوارې دي و سبع سنبلات، یعنې دا خوب دی دا سربې غواګانې دي و
او نورې خوارې غواګانې دي، دا خوارې غواګانې راځي او دا سربې غواګانې خوري. او بل وسبع سنبلات او وږي نما، دا د غنم وږی چې صحیح سنبل دې ته وایي، او وږي نما خضرن چې شنه دي، و اخرى یابسات او نور هغه وچ کلک دي. یا ایها الملأ، نو دوی ته ووایي درباریانو ته، ای درباریانو افتونی فی رؤیایا، افتونی فتوا راکئ ما ته، مطلب دا دی تعبیر راکئ ما ته زما د خوب. ان کنتم للرؤیا تعبرون، که چېرته تاسو د خوب تعبیر کوونکي یئ په حقیقي معنو کې. دا خو راغلي وو که نه ټول ناست هر چا وي زه د خوب ماهر یم او چا څه دلته ناست وو تنخواګانې اخیستې ډوډۍ خوړې. نو که تاسو په رښتیا په حقیقي معنو کې د خوب تعبیر کوونکي یئ نو د دې خوب تعبیر وښیئ. قالو نو دوی وویل اضغاث احلام، اضغاث احلام دا ویل کېږي ګډ وډ خوبونو ته. نو پراګنده خوبونه دي، خیالي خوبونه دي، خیالي خوبونه دي. وي داسې دا ضغصن هغه جارګوی ته ویل کېږي چې پای کې مختلف ډکي رایوځای شوي جارګوی ته جوړه شوي. نو وی دا پراګنده خیالات راجمع شوي دي. او احلام ویل کېږي هم هغه خوب ته چې هغه پراګنده خوبي، که هغه صحیح خوب وي نو هغې ته رؤیا ویل کېږي. نو دا هغه فرق دی. دوی ورته وي دا ګډ وډ خوبونه دي. وما نحنو بتأویل الاحلام بعالمین، او نه یو مونږه د ګډ وډ خوبونو تعبیر کوونکي. وی دا اصل کې دی وی دا خو چې صحیح خوب وی نو مونږ به د خوب تعبیر کړی وی. دا ګډ وډ وي ستا څه خیالات میالات څه خبرې دي. نو د ګډ وډ خوبونو تعبیر دا وي د فن تقاضا نه ده چې فن به دا اخلي، فن به د رؤیا تعبیر کوي، د احلامو تعبیر باندې وي مونږ نه پوهېږو. وقال الذي او ویل هغه کس دغه چې کوم ساقي و هغه ته وریاد شو، هغه وی وقال الذي ویل هغه کس نجا منهما چې په هغه دواړو کسانو کې کوم خلاص شوی و هغه وی وذکر بعد امة او د ترایات شو ډیره زمانه پس. دا لا خده چې اوس مترایات شو. انا انبئکم وی زه به خبر کم تاسو بتأویله د دې خوب په تعبیر باندې. فارسلون نو وی ما ولیږئ، یو سړی شته زه هغه ته ما ولیږئ. نو هغه سړی فورن وی لاړ شه ولیږه، هغه ورغی جیل ته او ورته وی یوسف ای یوسفه ایها الصدیق ای رښتینیه افتنا ته تعبیر وښایه مونږ ته، فتوا راکړه ما ته مونږ ته، لیکن معنی به څه تعبیر راکړه مونږ ته. فی سبع بقرات د غواګانو کې سمان چې هغه سربي دي، یأکلهن او خوري دیو لره، سبع عجاف غواګانې چې هغه وچې کلکې دي خوارې دي، وسبع سنبلات او په وږو کې فتوا راکړه جواب راکړه تعبیر، خضرن چې هغه شنه دي، و اخرى یابسات او نور ودي چې هغه وچ کلک دي. لعلی ارجع الى الناس وی قریبه ده چې زه خلکو ته واپس شمه، یعنی اهل مصر ته. لعلهم یعلمون دې دپاره چې هغوی دې دپاره چې زه اهل مصر ته لاړ شم او ستا دا بیان هلته وکړمه، نو هغوی به ستا کیدی شي چې هغوی به ستا مرتبه وپېژني، د دې فایده به وشي. نو ته راته تعبیر راکړه. قال ده ورته ووایي تزرعون، دا یو ته تعبیر چې ښه بامقصده خوب دی، رؤیا ده احلام نه دي. ویل تزرعون تاسو به کرونده کوئ 7 سنین دأبا وکاله مسلسل. فما حصدتم نو چې کم سم لو کړل، یعنی کومه غله تاسو لو کوله، فذروه فی سنبله نو پرېږدئ به دې لره په دې وږو کې. دې نه دا معلومیږي چې کوم په دې وږو کې غله پرتی، غنم جوار وغیره وربشې څه شی چې دی چې په دې وږي کې پرتی نو دا د حفاظت غټه ذریعه ده، نه خرابیږي. نو ځکه دا الله د دې د حفاظت غټ بندوبست کړی، سوا د دې چې د اوبو نه یا د بل څه نه محفوظ وساتلی شي. نو فذروه فی سنبله نو پرېږدئ دې لره په دې خپلو وږو کې، الا قلیلا مما تأکلون مګر لږ هغه چې کوم تاسو خورئ د خوراک دپاره ترې صرف ځان لره صفا کوئ. ثم یأتي من بعد ذلك بیا به راشي د دې نه پس 7 شداد وکلونه سخت. وی دا وکاله جمع کول کوئ، د دې نه پس به وکاله راشي شدادون چې ډېر سخت به یأکلنا دغه وکاله به وخوري.
ما هغه څه قدمتم لهن چې تاسو مخکې ساتلي د دیو دپاره الا قلیلا مما تحسنون مګر لږ هغه به ترې پاتې شي چې کوم تاسو محفوظ کوئ دا د څه دپاره چې کوم د تخم دپاره ساتئ د بیا کارولو لپاره دومره به راته پاتې شي او باقي به نور پوره شي د دې 7 کلونو ثم یأتي من بعد ذلك عام بیا به راشي د دې نه پس یو بل کال فیه یغاث الناس چې دا 7 کاله نور هم تیر شي که نه نو 14 کاله به شي بیا به راشي یو کال چې په هغې کې یغاث الناسو یغاث معنه پر یاد رسی به وشي د خلکو یعنې دعاګانې به قبولې شي قحط به ختم شي وفیه یعصرون او دیو به کال به دومره آباد راشي دیو به رسونه نه چوړئ وقال الملک بادشاہ ته چې دا خبر راورسېده نو هغه ته تعبیر زړه ته ولګېده وقال الملک وویل بادشاه ائتوني به ائتوني خلک وایي که نه معنی داسې ده بعضې چا خلکو لیکلي هم دي ائتوني راتلو کوي ماته به په ده باندې دلته صفا معنی کوي د ائتوني سره با راغلې ده دی ماته راولی زما خواته راولی فلما جاءه الرسول نو چې کله راغی ده ته هغه استازی قال نو ویې یوسف علیه السلام ته هغه استازی راغی چې بادشاه دې غواړي نو یوسف علیه السلام یې داسې نه وځمه داسې نه ځمه څنګه هغه ورته وی قال وویل یوسف علیه السلام دغې استازي ته ارجع الى ربک واپس شه خپل آقا ته لاړ شه فاسأله نو تپوس ترې وکړه ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیهن سوه معامله د هغې ښځو چې کوم خپل لاسونه پرې کړي ان ربي یقینا زما رب کیدهن د دیو په کار باندې د دیو په تدبیر او په سازش باندې علیم ډېر ښه پوهه دی یعنې اول هغه معامله صفا کوي هغه داسې نه چې زه د جیل نه داسې وځم قال نو هلته عزیز مصر خبره وکړه ما خطبکن د ښځو نه تپوس وکړو ما خطبکن څه د تجربه ستاسو خطبون دلته معنی شان څه دی معامله څه ده یعنې ستاسو تجربه څه ده اذ راوتن یوسف عن نفسه کله چې تاسو مطالبه کړې وه د یوسف نه د هغه د نفس نه د بدکارۍ قلن دې ووې حاش لله پناه د الله ما علمنا علیه من سوء مونږ نه یو پوه شوي په ده باندې د څه بدې خبرې یعنې د څه خیانت د خیانت معمولی شک هم پرې نه دی راغلی قالت امرأة العزیز نو ښځه د عزیز په خپله ګویا شوه ده خو ټولو ښځو ته خبره وکړه خو د هغې په خپله هغې خپله خبره وکړه قالت امرأة العزیز وویل ښځې د عزیز الآن حصحص الحق اوس ښکاره شو واضح شو حق خبره ښکاره شوه انا راودته عن نفسه ما مطالبه کړې وه د هغه نه د د نفس وانه لمن الصادقین او یقینا دی رښتینی دی په خپله دې وینا کې چې وی دې رانه مطالبه کړې وه ذالکه دا ښځه وایي دا کار ما د دې دپاره وکړو لیعلم دلته دا د یوسف علیه السلام وینا ده یعنی یوسف علیه السلام دا کار کړی دی چې استازی واپس کړی دی چې څو پورې دا خبره واضحه شوي نه وي نو دلته د یوسف علیه السلام دا خبره الله نقل کړې ده وی دا د دې دپاره لیعلم چې پوه شي عزیز مصر انی لم اخنه بالغیب دا د یوسف علیه السلام په زړه کې چې کومه خبره پرته ده هغې واضحه کړه او دا کار یې وکړو هغه مقصد حاصل شو څه چې عزیز مصر ته پته ولګي چې ما ستا په کور کې ستا په غیر موجودګۍ کې خیانت نه دی کړی لیعلم دې دپاره چې پوه شي عزیز انی لم اخنه چې ما خیانت نه دی کړی د هغه سره بالغیبي د هغه په غیر موجودګۍ کې د هغه د ښځې په باره کې ما هېڅ خیانت نه دی کړی وان الله او یقینا الله لا یهدي کید الخائنین دا جمله د الله ده بیا او یقینا الله نه کامیابوي سازشونه د خیانتګرو وما ابرئ نفسي او زه نه پاکوم خپل نفس د خطا نه یعنې زه خپل براءت نه کومه ان النفس یقینا نفس چې دی لامارة بالسوء دا خو امر کوونکی دی حکم کوونکی د بدۍ دی د ګناه دی الا ما رحم ربي دا ما په معنا د من باندې دی مګر هغه څوک چې رحم وکړي په هغه باندې زما رب نو بچي کي وي دا ټول زما د رب رحم دی زما څه کمال نه دی ان ربي غفور رحیم یقینا زما رب بخونکی دی او مهربان دی
د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.